د ټولګټو وزارت لخوا د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د باریکا پل د تحکیم کارۍ چارې بشپړې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یو شمېر ولایتي مسؤلینو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پل 15 متره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی و او د تحکیم کارۍ چارې د ټولګټو وزارت لخوا له یو خصوصي ساختماني شرکت سره قرارداد شوی وي چې لګښت یې د دغه وزارت له بودیجې څخه ورکړ شوی. په همدې موخه جوړ شوي مراسمو کې د ټولګټو وزارت د ترانسپورت رئیس مولوي عبدالولي محمد د پروژې په هکله هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او ویې ویل دا پل د سیده د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ د باریکاب سیمه ده. دا پل سه ډیر مشهور پل ده او په دې باندې ډیر لوی ټریفیک مزل کوي او باندې روان ده. دا پل د تیر کال چې کوم سیلابونه راغلي وو دا پل یې تخریب کړی و. امارت اسلامي په خپله بودیجه سره سږ کال وتوانېدی چې همدا پل ترمیم کړي او د دې تحکیم کاري وکړي. دا پل یې له یو شرکت سره اریا غوربند شرکت سره قرارداد وکړي په څه کم 3 میلیون افغانیو په خپله بودیجه د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت. ورپسې د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوي عزت الله عارف د خبرو پر مهال وویل الحمدلله امارت اسلامي او د ټولګټو وزارت پرسونل دلته د بس دغه پول سره ډېر په کم وخت تقریبا یو نیمه میاشت کې شروع او ختام سره ورسه. ولایت پروان کې د وزارت د فایدامې په طرفه تقریبا ډېرې پروژې نورې هم تکمیل شوي دي چې یوه به سره د مټاک ته شبره پورې د سرکه ترمیمونه موږ سره کړي دي او د ریاست کې بس یو تعمیر موږ ترمیم کړی دی. همدغه رنګه یو بله پروژه چې موږ هلته د ترازوګانو لرو هغه هم ترمیم کړی دی جوړ هم کړه. په همدغسې نورو هم موږ بس کارونه سره کړي الحمدلله. په ډېر کم بودیجه د امارت اسلامي د وزارت فایدامې لخوا نه موږ ته راکړی شو هغه په خپل ځایونو کې الحمدلله موږ یعنې بس لګولې ده او د استفادې وړ ټول ځایونه سره جوړ کړي. دا په دې لارې باندې تقریبا 2000 لا زیات خواوشا بس موټر د توناج بلند غټ غټ موټره بس تګ راتګ کې د عمومي لار تقریبا د 14 ولایتو لار په دې باندې سپاره دی نو روزانه ډیر موټر په دې باندې راځي. دغه راز د بګرام ولسوالۍ ولسوال د خلکو په استازیتوب خبرې وکړې. هغه زیاته کړه الحمدلله با آمدن امارت اسلامی در وطن عزیز ما افغانستان و بالخصوص در پروان زمین کارهای زیاد از خاطر نفع عام مردم ما بهره برداری سپرده شده که یک بالمشاهده خود ما در ولسوالی بگرام در قریه باریکاب است. پل باریکاب که در اینجا سرک عمومی سرک نو میگن را تنها بر علاوه از موترهای خرد موترهای کران هم از 13 ولایت در اینجا عبور میکنند و این پل بیخی تخریب بود او الحمدلله امارت اسلامی را بسیار با وقت کم این را جور کرد و مردم ما هم از این کاری که امارت اسلامی کرده بسیار استقبال میکنه و خوشحال هستند و امید توقع زیاد را هم دارند تا اینکه تصامیم دیگه هم امارت اسلامی در ولسوالی بگرام و هم من حیث نماینده امارت اسلامی در ولسوالی بگرام ما هستم تقاضا داریم که دیگه پروژه های زیادی را هم اینها در نقشه بگیرن روی کار بگیرن تصمیم گرفتین خو شروع بکنن و به اختتام برسانن. د یاد پل په ترمیم او بیا رغونې ځینې موټر چلوونکي خوښي څرګندوي او وایي الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدینو نه ډیر خوشاله چې دغه پل جوړ کړ. دا ډیر روان پل او په دې ته نه خوشاله خدای تعالی د خیر ورکړي او د نور کارو غوښتنه ته کوو. دا سړک ډیر کندو کپر دا ډیر ویجاړ ده. خالق تعالی د نورم خیر ورکړي چې دا د سړک ته توجه وکړي چې دا نور کندو کپر سرکونه هم له خیره سره جوړ کړي. وزارت پیدامې نه هم مننه کوو چې دې پل ته توجه وکوله او خدای د خیر ورکړي خدای پاک د نور هم بری ورکړي. د باریکا پل د کابل شمال پر مسیر موقعیت لري چې لوړ تناژ باروړونکي موټر پرې تګ راتګ کوي او د وروستیو روغتونو او سیلابونو له امله تخریب شوی و. د یاد پل په ترمیم او بیا رغونې د سیمې خلک خوښ دي او له ټولګټو وزارت څخه د نورو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي.